السلام علیکم ملګرو آی سی سی کرکټ ورلد کپ وارم اپ میچونه چې کوم دي پریکټس میچونه چې کوم دي په هغې کې نن میچونه نه وو، نن د رخصت ورځ وه، د چوټۍ ورځ وه او سبا چې کوم دی سبا ده پکې په 2 اکتوبر باندې انګلینډ او د بنګلادیش ترمنځ میچ دی او دویم میچ چې کوم دی هغه د نیوزیلینډ او د ساوث افریقا ترمنځ میچ دی. خو دوستانو دا یوه خبره ده چې بارانونه چې کوم سریلانکا کې په ایشیا کپ کې کوم بارانونه وو هغه انډیا ته انتقال شو، انډیا ته راورسېدل. اول ته هم بارانونه دي، تقریبا زیات میچونه کې بارانونه وشو او په درېیم تاریخ باندې د پاکستان او د افغانستان میچ کړی دی. د هغه هم شریکوم په درېیم تاریخ باندې د افغانستان او د سریلانکا میچ د سریلانکا سره په درېیم تاریخ باندې 3 میچونه دي او د پاکستان او د استرالیا ترمنځ میچ دی. استرالیا خپل میچ نیوزیلینډ سره میچ و هغه ډرا شوی دی او پاکستان خپل میچ بایللی دی، نیوزیلینډ نه 345 کړي و، هغه هدف نیوزیلینډ پوره کړو او نیوزیلینډ او د انډیا ترمنځ میچ دی په درېیم تاریخ باندې. په درېیم تاریخ باندې 3 میچونه دي، افغانستان او سریلانکا، پاکستان او استرالیا او نیوزیلینډ او انډیا میچ دی. او پرون چې استرالیا او د نیدرلینډ ترمنځ کوم میچ شو هغه میچ هم د باران د وجې نه ډرا شو. استرالیا یو د 6 سکور کړي، ولې غواړي سوزرلي په 3 اوورونو کې 3 اووره وټاکل شو. نیدرلینډ ټیم 4 سکور کړي، 6 یې په 14 اوورونو کې. او د انډیا او انګلینډ میچ چې کوم وایي کې هم باران وشو، ډېر زیات بارانونه شروع دي. الله دې خیر کړي په دغه ورلډ کپ کې په دغه پریکټس میچونو کې خو بارانونه شروع دي، خو وروسته ګورو چېرې د باران صورتحال چې د وروستو میچونو کې د 5 تاریخ نه چې کوم صحیح میچونه شروع کېږي. اولنی میچ پکې د انګلینډ او نیوزیلینډ دی چې په هغې کې بارانونه ونه شي، نو دغه به ډېر زیات خوند او مزه به وکړي. او که بارانونه پکې همداسې دوام ولري نو دغه میچونه به بالکل خوند ونه کړي او دغه ورلډ کپ به ډېر بېخونده ورلډ کپ تېر شي. او په 4 تاریخ باندې بیا چوټي ده، د رخصت ورځ ده. په 4 تاریخ باندې نشته، د 5 تاریخ باندې بیا د اکتوبر په 5 اکتوبر باندې د ورلډ کپ صحیح میچونه چې کوم دي هغه شروع کېږي. دغه د 2 اکتوبر چې کوم میچونه دي، د 3 اکتوبر چې کوم میچونه دي او پرون چې د استرالیا او د نیدرلینډ چې کوم میچ شوی د هغې میچ سکور کارډ مې سره شیر کړل. دغه 2 ورځو میچونو چې کوم د چا سره میچونه دي دغه میچ سره شیر کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ دغه ویډیو لایک هم کوئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ چې د پاکستان او د افغانستان میچ پکې په کوم تاریخ دی، هغه په 3 تاریخ باندې دي چې نور ملګري ورنه هم خبر شي. بعضې ملګرو ته پوښتنه کوي چې هغه ته نه هم خبر شي. د ویډیو زموږ هغه ویډیو لایک هم کوئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. ویډیو کتلو ډېره مننه. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.